الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلال القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر او معجز قرآن کریم روانه اجباره. الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة الفاتحة مكية. دا قرآن کریم د اکثرو سورتو عنوانونه چې سړی ګوري د اکثرو نه بلکې د ټولو. چا سره دا لیکلي چې دا مکی سورت ده، چا سره دا لیکلي چې دا مدني سورت ده. سوره فاتحې سره دا لیکلي دي چې دا مکی سورت ده. یو مختصره غوندې تشریح د دغې خبرې خدا ده چې دغه سوره فاتحه الحمدلله شریف دا د نبی علیه صلات وسلام په مکی زندگی کې تر هجرت کولو مخکې نازله شوې ده. نو کم آیاتونه یا کم سورتونه چې د نبی علیه صلات وسلام تر هجرت له مخه نازل شوي وي هغه ته مکی ویل کیږي. کم آیاتونه او سورتونه چې د نبی علیه صلات وسلام تر هجرت وروسته نازل شوي وي هغه ته مدني ویل کیږي. البته پر دا مسله باندې بیا به انشاءالله یو تفصیلي بحث وکړو. اوس دا خبرې ترازو قرآن کریم باندې چې شروع کیږي د تلاوت له نگاه نو هلته په سر کې اعوذ بالله شریفه ویل کیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. او بیا بسم الله شریف ویل کیږي بسم الله الرحمن الرحیم. او بیا وروسته د قرآن کریم کله یو سورت له سره شروع کوي او کله مابین شروع کوي که یو آیات وایي نو بیا به هغه ویل کیږي. چونکې سوره فاتحه الحمدلله شریفه دا د قرآن کریم په سر کې اول سورت لیکل شوی ده. نو تر دې مخکې اعوذ بالله او بسم الله دا ویل کیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه اعوذ بالله او په بسم الله کې دوی خبرې دي. یوه خبره دا د اعوذ بالله شریف ویل دا خپل قرآن کریم کې دا خبره راځي. سوره نحل آیات نمبر 1 آیات راځي اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. الله جل جلاله نبی علیه الصلاة والسلام ته خو بالذات خبره کوي او نور ټول امت بالتبع ته دا خبر متوجه ده په متابعت د نبی علیه الصلاة والسلام. چې کله الله جل جلاله نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې کله د قرآن د ویلو اراده وکړي نو فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. بیا نو پناه غواړه په الله سره. له چا څه پناه غواړه؟
له ترټلي شیطانه پناه غواړه. چې کله د اراده د قرأت د قرآن کریم وکړه ترجمه دا ده، وروسته به انشاءالله د ده خبرې مکمل وضاحت وسي. چې مراد د آیات دا ده چې کله تا اراده وکړه چې زه به تلاوت د قرآن کریم کوم، نو مخکې به اعوذ بالله وایه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاستعذ پناه غواړه بالله په الله سره، من الشیطان له شیطانه پناه وغواړه، هغه شیطان الرجیم چې هغه ترټل سوی ده، د الله له رحمت څخه لرې سوی ده. نو کله چې قرآن کریم ته له هرې حصې په هر ځای کې شروع کیږي، نو د دې آیات دا حکم ده چې اعوذ بالله به ویل کیږي. البته په یو علمي انداز باندې دا د بسم الله ویل قرآن کریم ته دا واجب ده که سنت. دې کې فقهاو خبره کړې ده. عطوا بن ابي رباح رحمت الله علیه دا یو عالم ده، تابعی عالم ده. د عطوا بن ابي رباح رایه دا د هغه وی واجب ده، خامخا به سړی وایي. زموږ د احنافو مذهب دا ده، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رایه یا د نورو علماو د احنافو رایه دا ده چې دا سنت. تر قرآن کریم مخکې به اعوذ بالله ویل کیږي، بیا به په قرآن کریم شروع کیږي. او د بسم الله شریفې په رابطه بیا حدیث راغلی ده، غالبا ابو داود دا حدیث نقل کړی ده، امام نووي د مسلم په شرح کې نقل کړی ده، نور محدثینو نقل کړی ده چې نبی علیه الصلاة والسلام ویلي دي کل امر ذی بال لم یبدأ فیه ببسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. ترجمه دا ده چې هر کار چې په هغه کار کې نیکي وي د نیکۍ دپاره کیږي، نیک کار کیږي، نو د هغه کار شروع که په بسم الله سره نه وسي، نو هغه کار کې بیا هغه خپل تاثیرات و برکات نه راځي. نو د دغه په وجه باندې نبی علیه الصلاة والسلام خو وایي چې هر د خیر و د برکت د کار ته به بسم الله وایي. نو د قرآن کریم په شان بل هیڅ داسې د خیر و د برکت کار نسته لکه د قرآن کریم تلاوت. دا د ټول خیر او د ټول برکت هغه مجموعه ده. نو قرآن کریم ته خو په کار دا ده چې خامخا بسم الله وویل شي. نو اوس له دغو دواړو خبرو چې یو آیات ده د سوره نحل 1 نمبر آیات چې مخکې تلاوت شو، یو دا حدیث شریف ده چې محدثینو نقل کړی ده. د آیات مقتضا دا سوه چې کله د اراده د قرآن وکړه نو الحمدلله شریفه به اعوذ بالله شریفه به وایي. د حدیث مقتضا دا ده چې بسم الله به وایي. اوس به موږ وګورو د عقل په مقتضا هم د نقل په مقتضا هم چې الحمدلله د پاره یا د نور قرآن کریم د پاره بسم الله اول وویل شي دا پکار ده که اعوذ بالله اول وویل شي دا پکار ده. عمل به په آیات هم راځي، اعوذ بالله به وایه، په حدیث به هم راځي بسم الله به وایه. کم یو بله مخ کوي، کم یو به وروسته کوي. د دې دپاره دوه دلیلونه دي د ترتیب. یو دلیل په دې کې دا ده د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې د نبی علیه الصلاة والسلام د کاکا زوی ده او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډیر نږدې ده او د تفسیر یو غټ عالم ده. د هغه څخه نقل راغلی ده، جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په تفسیر اتقان کې نقل کړي دي. او عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د نبی علیه الصلاة والسلام څخه نقل کوي. نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې کله د حرا د غره په سر کې زه په غار کې ناست وم، د یوې میاشتې اعتکاف وروسته چې بیا کله جبرائیل علیه السلام د اول وحی دپاره حاضر شو چې دا د قرآن کریم سرنامه وه. نو هغه کیسه خو دلته موږ په تفصیل نه کوو ځکه هغه اوږده ده، خپل ځای کې به بیا ګورو. جبرائیل علیه السلام نبی علیه الصلاة والسلام ته چې راغلی ده، بیا یې دا ورته ویل دي چې اقرأ، یعنی ویې وایه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې زه خو امي یم، د ویلو والا نه یم. بیا یې ورته ویل خو به هر حال څلرم واري ورته وویل چې هغه څه چې زه وایم هغه وایه. نو نبی علیه الصلاة والسلام سید جبرائیل علیه السلام ورته ویل چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نبی علیه الصلاة والسلام ویل چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
جبرائیل علیه السلام ورته وویل چې بسم الله الرحمن الرحیم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې بسم الله الرحمن الرحیم. جبرائیل علیه السلام ورته وویل چې اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. نبی علیه الصلاة والسلام د آیاتونه وویل. نو جبرائیل علیه السلام ولاړی. نبی علیه الصلاة والسلام کور ته راغی. نو د دغه نقل په مقتضا چې جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په تفسیر اتقان کې د عبدالله بن عباس رضی الله عنه څخه نقل کړی دی چې هغه د نبی علیه الصلاة والسلام نقل کړي. د دغه نقل تقاضا دا ده چې اعوذ بالله له مخه ده پر بسم الله، ځکه جبرائیل علیه السلام اول وار اعوذ بالله ویلی ده، نبی علیه الصلاة والسلام ورسره ویلی ده، بیا یې بسم الله ویلی ده، نبی علیه الصلاة والسلام ورسره ویلی ده، بیا یې دا نور د قرآن 15 آیاتونه ورته ویلي دي. نو دا نقلا دا ترتیب ثابت سو چې اعوذ بالله له مخه ده، بسم الله په پسې ده، بیا نور قرات. دا د نقل اثبات. او د عقل اثبات دا ده. د عقل هم دا تقاضا ده چې اول وار باید اعوذ بالله وویل سي، دوم وار بسم الله وویل سي. دا به هلته بیا ښه واضح سي چې موږ مکمل تفسیر د اعوذ بالله او د بسم الله وکړو. خو اوس په مختصر انداز د اعوذ بالله معنا دا د اعوذ زه پناه غواړم، یعنی ځان ساتل غواړم، او دا ځان ساتل غواړم بالله په الله سره یې غواړم، د الله په طاقت و، د الله په قدرت و، د الله په ساتنه زه دا ځان ساتل غواړم. او له چی شی غواړم؟ من الشیطان، له شیطان څخه. ولې یې غواړم شیطان څخه؟ شیطان الرجیم ترټل سوی بدبخت شیطان. او شیطان څه کوي؟ من الشیطان یعنی من وساوس الشیطان، من دسائس الشیطان، من مکر الشیطان، من غرور الشیطان. دا تقدیرونه دي. شیطان ما په ذهن کې غلط فکرونه را پیدا کوي. شیطان زما په ذهن کې غلطې سوداوې را اچوي. شیطان ما ته د غلطې عقیدې درس راکوي. شیطان ما ته د غلط عمل درس راکوي. شیطان ما ته د غلطو اخلاقو درس راکوي. دا د شیطان کار ده. شیطان بل یو کار نه لري له دغه کار ما سوا. له هر سړي سره جلا هم شیطان سته، او ډلې هم سته چې دا بیا د هغو پر سر مقرري بیا کار کوي. نو شیطان دغه کار کوي، د غلطې عقیدې درس درکوي. کله د الله جل جلاله د الوهیت په شان کې خبره درته کوي چې دا صحیح ده، الله خو الله ده، مګر بیا نازولی خو سته. ابر نازولی درته غټ کې د الله درجې ته ورسوي. دا کوپر له دغې مسلې را پیدا سوی ده. دا نن چې په دنیا کې شرک د کوپر ده، یهودیت د نصرانیت ده، دا له دغه ټکي پیدا سوي دي. شیطان هیڅ چاته دا نه دي ویلي الا ماشاء الله. لږ خلک داسې سته چې هغه نو یو مخ الله نه مني. شیطان هر چاته د الله د عظمت درس ورکوي چې الله لوی ده، بېشکه لوی ده، مګر دغه هم ورسره ده. دا عقیده ورخرابوي. که چیرې په عقیده وس نه ورسېدی، بیا په اعمالو کې خدشي ور پیدا کوي. کاکا وسلا ځوان یې، ها وکه دا وکه، بیا چې سپین ږیری سي دا بسې ها بسې دغه ارزوګانې. که دا هم نه وسو، اخلاق ورخرابوي. پلانی نو ولې تر تا ښه ده، پلانی نو ولې دی کوي حسد و عناد و تکبر و ته داسې بس په دغه اخلاق و ریا و سمعت په دغو عبادات ور برباد کړي. دا درې ناجوړي دي. شیطان د انسان په ذهن کې پیدا کوي. شیطان کوشش کوي اوله ناجوړي خو دغه سرطان یې بولي، کې شوګر بولي، چې علاج نه کېږي. دا کوپر اول خدای کوشش کوي چې په داسې ناجوړي دې اخته کړي چې د هغه بیا علاج نه کېږي. او دا کوپر داسې نه ده. موږ مخکې په دې باندې خبره کړې ده. اوس موږ خو خیال دا ده چې کوپر دلته له کومه ده. کوپر خو په هندوستان کې ده، یا به په امریکا کې، یا به په شوروي کې، روسیه کې وي. دلته بیا کوپر له کومه ده. کوپر یوه داسې ناجوړي ده. په هر انسان شیطان پسې کېږي، کوشش د دې کوي چې د ایمان له مابین یوسي. په ولیانو پسې سوی ده. حتی ولیان د ولایت په مقام کې له ایمانه اخلاص کړي دي. دا به بیا په آینده کې کیسې بیا راشي تفصیلي. په علماو پسې سوی ده، په علمي انداز کې له ایمان اخلاص کړي دي. عوام خو نو بیخي ورته اسانه دي. نو اول شیطان کوشش دا کوي چې د انسان پر ایمان علمه وکړي، ځکه دا غټه سرمایه ده. که دا نه وسو، بیا نو کوشش کوي چې اعمال خراب کړي،
ځکه د اعمالو د خرابېدو په وجه خو د شیطان د انسان دشمن ده چې انسان ته څونه ضرر رسېږي، یو څو ورځې خو یې دوزخ ته اچي، نو دغه هم د شیطان دپاره ګټه. اخلاق ور خراب کړي، د اخلاقو په رابطه بیا په اعمالو کې کمزوري راځي، نو دغو دروغ ټکیو ته شیطان متوجه ده د هر انسان لپاره. او قرآن کریم د دغو درسرو ناجوړیو علاج ده. قرآن کریم د صحیح عقیدې چې قرآن کریم پر لعړه یې وایې یې مطالعه کوي یې عقیده به د اصلاح کېږي، د الله جل جلاله الوهیت او د هغه عظمت به دې زړه ته راځي، د الله د پیغمبر شان به در معلومیږي، او پر نیکو اعمالو باندې د نیکو اعمالو ګټې قرآن کریم بیانوي، د نیکو اعمالو طرز بیانوي، نیکو اعمالو خواته به دې مخ اوړي، او نیک اخلاق به په سړي کې راځي، بد اخلاقي به له مابین وړي. نو چون کې قرآن دغه نسخه ده د دغو ناجوړیو دپاره، نو دغه نسخې ته چې ته متوجه کېږي دلته شیطان ډېر زور اچي چې ستا او د دې قرآن تر مابین فاصله راولي. اول خو دغه فاصله راولي ستا او د قرآن تر مابین ډېرې خبرې د تلاوت په رابطه باندې کاکا لمونځ 15 وخته لمونځ کوې، روزه نسی، حج دې کړی ده، سم سړی بالا نوسته، وظیفې څه کوې، غریب سړی خپله غریبي کوه. یارې خو دغه درته وایي چې وظیفې یې لکوه، غریب سړی خپله غریبي کوه، یارې خو دا چم کوي. بیا کې په دغه وس نه ورسېدی، دا د شیطان ګوره د شیطان چلونه دي. تبلیغي جماعت والا وایي بعضې تفصیل خو یې نه ده رامعلوم، هغه وایي شیطان 80,000 نوراني فریبونه لري، یعنې تا ته ښه ښکاره کوي خو هغه یې چل، تا ته بلکل 100% کې تا مطمئن کی چې دا ښه کار ده یا هغه غلط کار. نو چې نوراني چلونه یې دونه دی خراب پې نو څونه شیطان تا ته دغه چل در کوي چې کاکا تلاوت یې لکوه، د ملایانو کار د ملا صاحب کار نه لري، په مسجد کې به خپل تلاوت کوي، ته غریب سړی خپله غریبي کوه. که بیا چیرې د دغې خبرې زور یې نه در ورسېدی، تا قرآن راواخستی خلاص دې کوي، بیا نو دی کوشش کوي ستا ته چورتونه در واچوي، په خوله باندې خبرې وایه، هغه حقیقت ته دې پام نه ځي، چورت دې هلته بل ځای. دا خپله زما خپله تجربه ده چې څونه زما په ذهن کې دا غفلت د قرآن په تلاوت کې راځي، بل په هېڅ وخت کې دغه یې نه راځي چې قرآن شروع کړم ذهن مې بل ځای. ولې قرآن خو تلاوت خو یم عظیم عبادت ته، خو اصلي د قرآن مقصد دا ده چې دې ووایه ځان په پوه کې. نو ته چې ځان په پوه کې، له هغه وروسته بیا تا ته ګټه کوي، د ډاکټر ستا ته نسخه درکړي چې ته هر څونه په لفظ را ووایې چې ځان په پوه نه کړي یا یو پوه ته ښکاره نه کړي، هغه د هغه مطابق دوا در نه کړي، نو دغه چې نسخه هر څه وخت په جیب کې خو ګټه نه کوي. نو کله چې ته قرآن ته متوجه کېږي، د توجه دپاره خو 6 خبرې دي. قرآن ته چې متوجه کېږي، اول وار به حضور قلب وي، زړه به دې د حالت وي، پر بله خوا به نه ځي. ذالک ذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، په سوره قاف کې آیات غالبا. ذالک ذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. ذالک دغه قرآن چې د ذکر پند ورکول دي، لمن هغه چا لره له چې دغه چا لره قلب عقل وي. دلته اهل تفسیر د قلب ترجمه په عقل کړې ده چې عقل لري، او القى السمع یا غوږ ورته ونیسي، متوجه سي، وهو شهید حاضر القلب وي، زړه یې د حالت وي چې زړه بل ځای بیا ګټه کوي. نو قرآن کریم ذکرا د هغه چا دپاره د حضور قلب غواړي، زړه بدلیږي. دغه دلې زړه ته دې نو شیطان نه پرېږدي. شیطان خو په دې پوهېږي چې دغه ډېره ګټه دته په هغه وخت کې رسېږي چې زړه دلیږي. نو یوې بلې خوا ته هلته چې دی و، هلته چې دی و، هلته چې دی، نو چې په سر کې اعوذ بالله ووایه، اعوذ پناه غواړم بالله په الله سره، من وساوس الشیطان، من دسائس الشیطان، چې شیطان بیا وسوسې روانه شي، ذهن مې یو پر بل نه کړي. نو دا یو شی ګوره غوښتل کېږي، د تلاوت ادب هم ده، دا ادب نه بلکې ضرور ده. د لمانځه دپاره هم د 6 خبرې دلته چې ما ول یو حضور قلب ده، زړه به دې دلیږي، چې کوم څه په خوله وایه په هغه به په زړه پوهېږي. له حضور قلب سره دویمه خبره په خپله راځي، فهم المعنا، چې کله د زړه حضور راغی هلته سړی په معنا پوه سي. الحمدلله زړه دلې د ټول کامل صفتونه خاص الله لري.
نو په دا خبره پوه شوي چې کمال په هیڅ موجود کې نسته له الله ما سوا. کمالات ټول الله پورې خاص دي، په بل موجود کې کمال نسته. نو چې کمالات ټول په بل موجود کې نسته، تم بې کماله یې، دا نور موجودات هم بې کماله دي. نو هغه ذات ته متوجه سه چې هغه کمال والا ده. په تا کې که یو قسم کمال اعطوایي پیدا کېدی، نو هغه به هغه څوک درکوي چې هغه کمال والا وي. دا بل سره خو نسته کمال چې له ده سره په خپله نسته. په تا کې څه پیدا کوي؟ دا د الحمدلله د دا مختصرې جملې معنا ده. الحمد ټول کمالات، ټول صفات کامله لله خاص الله لره دي، په بل چا کې نسته. ستا چې کله زړه حاضر سو دغه معنا زړه ته راله، ده ته فهم المعنا وایي. دا معنا چې زړه ته راله، دلته شیطان ته تاوان ورسېدی. شیطان خو څونه شیان درته غټ کړي وو چې پلانی دونه غټ د پلاني دی وکړو، پلاني دی وکړو. ها دا د فاسد قیاسونه یې درته جوړ کړي وو. دا تاسې دغه خبره خپل زړه ته کښته کړه چې کمالات په مخلوق کې ستا نه، کمالات ټول په الله کې. مخلوق درته کمزوری ښکاره سي، الله درته غټ ښکاره سي. له دغه فهمه د معنا څخه عظمت د الله په زړه کې راځي. دا درېیم شی دی چې کله فهم د معنا راغی، د الله لویي زړه ته ولاړ. دا درېیم شی د دا هغه وخت کې راځي چې ته معنا وفهمه، زړه دې هلته. شیطان په دې پوهېږي چې دا سړی کومې و دغو کیسو ته ایله کوي، بیا مخه رسخولي. نو شیطان په سر کې کوشش کوي چې پلانی ځای در په یاد که، پلانی در په الحمدلله تېر سوی یې چوټ ورسولی نه. نو به اول وار حضور قلب، یعنې زړه به دې دالته وي. دا به له شیطان سره مقابله کوي. فهم د معنا به وي، د هرې جملې په معنا به پوهېږي. چې فهم د معنا راغی، قرآن کریم ټول د الله په عظمت ډک ده. د الله لویي زړه ته راځي. د الله لویي چې کله زړه ته راله، بیا درې شیان پیدا کېږي چې ټول شپږ جوړ. خوف کامل، الله چې د ټولو کمالاتو خاوند ده، دا زړه ومنله. نو خو یو له کمالاتو دا ده چې الله نه هیڅ چاته نه د هیڅ عبادت ته د عذر احتیاج لري. الله احتیاج والا نه ده. نو چې نه ده زه ماته څه محتاج. زموږ خو دلته دنیا دی جوړه کړې چې که زه نه وم دنیا خرابېږي. نو دنیا نظام الله چلی، په ما یې هیڅ باکم نسته. څه چې یې ما ته راکړي دی هغه د الله احسان ده. دی نه ده چې دا کار زه کوم. نو دلته له الله څخه سړی وبېرېږي چې دغه احسانات چې الله پر ما کړي دي، په دې کې که مې بېباکي وکړه، الله به دا احسانات هم راڅخه واخلي، نور به هم تکلیف راته ورسوي. خوف پیدا شي. او له خوفه سره سره امید هم کامل پیدا شي. ځکه سړی چورته وایي چې الله ما نه و غوښتي، دا دونه احسانات یې راسره کړي وو چې زه یې وم غواړم، نو ته مهربانه یې چې ما بیخي په ورځ کې 10 واره باچا کوې، ستا هېڅ نه کېږي. کامل امید پیدا شي. نو 15 شیان. شپږم شی چې اتمام د دې شپږو په کېږي، د تلاوت په وخت کې، د لمانځه په وخت کې، هغه حیات. ځان سړی کوچنی محسوس کړي چې یا الله دا ستا دونه عظمت، دا دونه کمالات، او ستا پر کمالاتو سربیره دا دونه احسانات چې دې له ما سره کړي. ما خو د دې احسان په مقابل کې هېڅ هم نه دي کړي چې دا زه څه کوم، په هغه باید زه وشرمېږم. ځکه ما باید ډېر څه کړي وای چې ډېر څه مې نه دي کړي. نو حیا راشي. شپږ شیان شو دلته. دغه شپږ شیان انسان د شیطان پر قطع کوي د تلاوت په وخت کې. که دغه شپږ شیان چیرې موجود سي، نو قرآن کریم یو داسې زبردسته د علاج نسخه ده چې د انسان په ژوند کې ډېر په اساني سره انقلاب راولي. ژوند بدل شي، ژوند مخ پر ترقي روان شي. په دې شیطان هم پوهېږي چې که د دی دا قرآن ته ورپرېښوئ، بیا ستا تاوان. نو شیطان کوشش کوي په دغه حال کې چې تا اراده کړې د قرآن خلاصوي، دی کوشش کوي چې دغه شپږ شیان ټول ختم کړي. او ته به بیا کوشش په دې کې کوې چې دا 100% کې کامیابي دا ده چې د دغو شپږو شیانو کې دننه ته تلاوت وکړې. زړه دې د حالت وي، معنا پامه یې، عظمت دې زړه ته کښته کېږي، خوف و رجا، بیر و امید راځي، حیا پیدا کېږي. نو دغه شیطان هم په دې پوهېږي، تم باید په دې پوهې چې که مې په دغو شپږو شیانو کې دننه تلاوت وکئ،
نو زه پر شیطان کامیابه یم. او که دی و چې زما ذهن پر بله خوا باندې واړو نو بیا خو دی کامیابه سي. اوس نو اعوذ بالله دې وویله، د دې دپاره مهایمي یو مفسر د 700 کاله مخکې یو تفسیر لیکلی د هندوستانی عالم ده. هغه د دې اعوذ بالله په تفسیر کې خبره دا کړې ده، یو مثال یې ویلی د عقلي. موږ وایو چې یا الله زه په تا سره پناه غواړم له دې شیطانه، ته مې له دې زوی مړي خلاص کړه. هغه وایي دا داسې مثال لري، یو خو ستا مقابله ده له شیطانه سره چې دی وسوسه در اچوي، ته یې د پکه دی در اچوي، ته یې د پکه دی در اچوي. دا دوه احتماله لري. دا احتمال لري چې دی غالب سي، چورتې پر بله، دا احتمال لري چې ته غالب سي. خو که ستا غلبه راځي هم له ډېرې ستړیا وروسته، تا ستړی کوي، کله کله سره له ستړیا دی غالب سي. دا یوه طریقه ده. دا پیدا بله طریقه ده، دا پیدا ده چې الله ته رجوع وکړي چې یا الله په دغه زما ستړی کوي، زما وس نه په رسېږي، تېره څخه وګرځوه. دا یې اسانه طریقه ده. وایي د دې داسې مثال ده لکه یو سړی چې په دښت کې را روان وي، په پښو پخوا دا موټران نه وو، په پښو به مزلونه کېږي. کوچیانو طبیعت دا د کوچیان په لار کې اړوي او له اکثره کوچیانو سره غټ غټ سپي وي. انو یوازې د کوچي کور د کږدۍ ولاړه ده، ته پر لار باندې رالې، اکثره ځایونه داسې پوټیانې چې ډبرې لا نه وي. انو دغه سپی سړی خوري. د دې سپي څخه د ځان خلاصېدلو دوې طریقې دي دلته. یوه طریقه دا ده چې ته په خپله له سپي سره مقابله وکړې، لمن له ډبرو ورته ډکه کړي چې دی در نږدې کېږي، ته یې په ډبرو ولې چې دی در نږدې کېږي. نو ستړی به دې هم کې امکان دا لري له سپي څخه سړی پر شا ځي، ته به پر شا ځې، په ترخه کې به دې پښه بنده شي، ته به غوځار شي، سپی به دې وخوري، دی غالب شي، ته مغلوب شي. او دا احتمال هم لري چې یو داسې ډبره یې وویلې چې ډېر سخت خوښ سي، الله کې ولاړې تر کړدۍ ایسي تېر سي، بیا ته غالب شي. دا دواړه احتمال شته، خو ستړیا ورسره ده. او دویمه طریقه دا ده چې له لرې دې سپی ولیدی، په کږدۍ کې خاوند ناست، هغه ته دې ور کړو چې کاکا دا سپی ګوره. نو دا خپله موږ خو پخواني خلک یو، دغه مزلون هم کړي دي. نو سپی چې بیاباني سړی وویني، دی سر راپورته کړي، وار له واره داسې په سینه کې یې خرهار سي، بیا نو راولاړېږي پر سړي ورغورځي. نو چې دی سر راپورته کړي خرهارې سي، دا خاوند غږ پر وکړي، چغه یې کړي، دی بېرته ارام پرېوځي، سر کښېږدي، زیاتې بیا په تا کار نه لري چې کې وخېږي کار نه. نو دا اسانه طریقه ده، نه ته ستړی کړې او کامیابي ستا یقیني ده. داسې شیطان سپی ده، الله یې خاوند د الله په قبضه کې ده. سپی د هغه سړي په قبضه کې دغونه نه ده لکه شیطان چې الله یې در څخه چیغه کړي، بیا هېڅ ضرر هم نسئ در رسولی. نو دغه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دغه ناره ده چې موږ الله ته وکړه چې یا الله له دغه سپي بیریږم، په خپله مې ستړی کوي، په عذابوي مې، زه یو کار کوم، کار ته مې نه پرېږدي، دا ته وګرځوه. دغه د اعوذ بالله شریفې فلسفه ده. نو دوې خبرې دلته چې عقلا اعوذ بالله مقدمه سوه، له مخه سوه بسم الله په پسې سوه. د اعوذ بالله معنا خدا ده چې یا الله ته زما کومک وکړه په دفع د وسوسو د شیطان کې، چې نه مې په غلطه عقیده اخته کړي، نه مې په غلط خوی اخته کړي، نه مې په غفلت اخته کړي. له دې تلاوت څخه غفلت خو یو ناجوړي ده. دغه ډول چې موږ له دغو شیانو ځان ساتو، دغه ساتلو ته په اصطلاح د علماو کې تخلیه وایي عن الرذائل. له بدو شیانو ځان خالي کوو چې د شیطان وسوسه د بد عقیدې په لحاظ رانسي، د بد عمل په لحاظ رانسي، د بد خوی په لحاظ رانسي. له دغه بیارې ځان خالي کوو. له دې چې ځان خالي کوي، اوس نو بیا په نیکه عقیده ځان ښایسته کوو، په نیکو اعمالو ځان ښایسته کوو، په نیکو اخلاقو ځان ښایسته. دا بیا د بسم الله معنا ده. استعینو باسم الله، زه معاونت غواړم په نامه د الله، داسې الله چې رحمان و رحیم، د محونت پر چې غواړم علی تحصیل کمالات، چې په ما کې کمالات د عقیدې او د عمل او د اخلاقو راشي. دا بیا مقام د تحلیه ده، یعنی ځان ښایسته کول په ښو شیانو. د انسان فطرت دا د طبیعت هم دا تقاضا ده چې تخلیه مقدمه ده پر تحلیه.
دا مسجد څرنګه یې یاري به دا فرشونه ځینې ټوله یې ښه بې جارو کوې د غړیو ټالونه و دا به ځینې لرې کوې بیا به نو ښایسته کوې تخلیه به یارې له غلطو شیانو راځي که ګړز پکښې و دند پکښې و څرنګ په مخ هغه نور تاوان رسوي تخلیه مقدمه ده اول وار به تخلیه له رذایلو کوې یعنې بد شیان به له زړه باسي غلط عقیده غلط عمل غلط خوی دا به لرې کوې وروسته به بیا ځان په صحیح عقیده په صحیح عمل په صحیح خوی ښایسته کوې نو اعوذ بالله شریفه چې دا مقام د تخلیه ده هغه د فطرت په مقتضا مقدم ده او بسم الله شریفه چې دا مقام د تحلیه ده ځان ښایسته کول نو په دغه د عقل دا د عقل مقتضا ده د عقل فیصله هم دا سوه چې اعوذ بالله له مخه سوه بسم الله وروسته او د نقل فیصله خو هم هغه وه چې د عبدالله بن عباس رضی الله عنه قول منقل کړی نو دا ترکیب ده د اعوذ بالله او د بسم الله شریفې په اعوذ بالله او بسم الله شریفه کې خبرې خو ډېرې دي غالبه دا ده چې د یو سبق و د دوو به نور هم وخت ونیسي چې بیا موږ د اعوذ بالله پر تفسیر یا د بسم الله پر تفسیر رغېږو یا کم مقدرات چې ورسره دي هغه بیانوو نو هغه به انشاءالله په آینده سبق کې بیانوو